Bismillahirrahmanirrahim. So most welcome students to ECT پښتو. ډیر ښه راغلاست دوستانو ځل بیا د ECT چینل ته. نن بله خیره موږ HTML کې ټیبل ګورو چې څنګه موږ ټیبل اخیستی شو او ټیبل چې کوم دی ډیر زیات استعمالیږي ویب سایټ کې. نو امید لرم چې تاسو دا ویډیو کمپلیټلی وګورئ تر څو د ویډیو په کنسپټ باندې پوه شئ. د اصل کې موږ سره دغه ټیبل چې کوم دی د رو لپاره او کالم څخه جوړیږي. نو چې کله زه خبره د رو کوم نو تاسو باید چې پوه اوسئ چې رو څه معنا. نو چې کله رو وایم نو تاسو پوه اوسئ چې رو په دغه شکل ته وایي. صحیح ده؟ دا یوه رو شو، دا بله رو شو، په دې شکل چې کوم پروت دی دې ته موږ رو ویلی شو. صحیح ده؟ بل موږ سره کالم ده. چې کله زه کالم خبره کوم نو تاسو باید چې پوه اوسئ چې دغه شکل ته موږ کالم وایي. دا یو کالم شو، دا بله کالم شو، دا موږ سره بله کالم شو. نو په دې ترتیب چې وي هغه ته موږ څه ویلی شو؟ کالم ویلی شو. اوکې ده؟ نو راځو عملا ویس کوډ کې ګورو او بیا بله خیره مخکې ځو. نو زه خپل هغه کې ولاړ یم ویس کوډ کې. نو بیسیک کوډ مې لیکلی دی انشاءالله څه به نه او ډېر څه نشته. ډاک ټیپ دی، HTML ده، هیډ ده، هیډ بند ده، ټرنر ټایټل ده، بډي ده، بډي کې موږ به خپل ټیکس لیکو. ټیبل لپاره به تاسو ټیبل سټارټ کوئ HTML کې او چې کله ټیبل سټارټ کړو ټیبل بیرته بند کوئ. صحیح کې نو دا موږ سره ټیبل بند شو. ټیبل کې دننه موږ څه کار کوو؟ موږ دوه کار کوو. یو عنوان ورکوو او د هماغه عنوان په مطابق موږ به څه کوو؟ ځان سره کسان نیسو. صحیح ده؟ لکه فرض مثال زموږ په کمپنۍ دی، کمپنۍ کې موږ لومړی باید چې TH یعنې هیډر یې لومړی جوړ کړو چې د هماغه په اساس باندې موږ کسان جوړ کړو. نو د هیډر لیکلو لپاره به تاسو ټیبل کې دننه ولیکئ چې TR. نو چې کله TR هم ولیکئ او TR بیرته بند کړئ او TR کې دننه TH ولیکئ. TH معنا ټي هیډر. صحیح ده؟ او ولیکئ فرض مثال موږ په دې ټیبل کې غواړو چې نوم ولیکل شي، نوم به لیکئ. صحیح ده؟ فرض مثال بل TH هم اخلئ ځکه موږ سره یوازې خو نیم دی. زه یم څه وکړم؟ فرض مثال موږ سره لیکم چې F نیم فرض مثال د پلار نوم به هم موږ لیکو. یو بل TH هم اخلم. فرض مثال زه غواړم چې څه وکړم؟ د هغه سیلري د هغه معاش ولیکم. یو بل TH هم اخلم او TH کې لیکم د هغه پوسټ هم زه دلته راشي. نو په دې اساس زه اوس څه کوم؟ په دې اساس اوس زه کسان ترتیبوم. نو دا موږ سره مکمل TR مې سټارټ کړل. TR کې مې دننه TH واخیسته. TH معنا ټي هیډر. اوس د کسانو مقررولو لپاره تاسو به مکمل TR نه ووځئ، TH نه ووځئ. د معلومات لیکلو لپاره تاسو TR خو هماغه لیکل مطلب سټارټ دی او TR نه وروسته به تاسو TD به لیکئ. TD معنا ټیبل بډي یعنې ټیبل ډیټا، داسې ورته ویلی شو. نو چې کله دا سټارټ کوم دې کې به څه وکئ؟ دا چې TR هم سټارټ کړله او TR کې دننه TD هم واخیستو. دغه TD کې به تاسو TH کې نیم لیکلی که نه، دلته به یو نوم ولیکئ. فرض مثال سلیم. صحیح ده؟ بیا به یو TD راوالی. فرض مثال څوک TD راواله او څوک TD راواله او TD بیرته بند کړه په همدغه TR کې ښه. او بیا څوک د پلار نوم یې څو ده؟ د پلار نوم یې ولي ده. صحیح ده؟ بیا یو TD راواله. فرض مثال موږ سره یو TD ده او زه به دا پاکم او بیا یو TD راواله او چې کله TD دې واخیستو فرض مثال موږ سره 10,000 معاش لري یا 10,000 معاش لري او پوسټ هم یو دې لپاره هم یو TD راواله او به لیکئ چې څه TD. صحیح ده؟ او به لیکم چې TD او TD مې ولیکو. فرض مثال موږ سره انجینیر ده. صحیح شو؟ نو خپل صفحه ریفریش کوم یعنی کنټرول اس کوم، د دې کاپی پات اخلم، دن بیا راځم خپل کروم ته راځم او دلته ودرېږم او په دغه ساحه کې خپل هغه پات پیسټ کوم. کنټرول اس ګورئ موږ سره هغه څه چې موږ لیکلی و راغله. نیم کې نوم راغلی دی، F نیم کې ولی راغلی دی او سیلري کې 10,000 معاش او مطلب پوسټ کې چې کوم دی انجینیر راغلی. که تاسو یو بل کس هم اټکول غواړئ یا تاسو په هر حال هغه پرېږدئ، تاسو وګورئ دا موږ سره سم ټیبل نه ښکاري ځکه د دې رو نشته، د دې کالم نشته. نو دې لپاره به تاسو څه وکړئ؟ ټیبل ته به راشئ او څه به ولیکئ؟ ولیکئ چې بارډر. تاړی به بارډر شروع کړئ، بارډر بیرته بند کړئ او 1 ولیکئ بس خلاص. چې کله 1 ولیکئ انټر یې کړئ نو ګوره ستا ټیبل څه شو؟ کریټ شو. صحیح ده؟ تا تر اوسه یو ریکارډ لیکلی دی، نیم سلیم ده، والي پلار نوم یې دی، دومره معاش دی او دومره انجینیر دی.
که ته بل ریکارډ هم لیکې نو ته بس کې همدغه ټي آر ګورې که نه لاندې به راشي مکمل دی ټي آر که نه دا خو د یو ډیټا ریکارډ شو بیا به ټي آر سټارټ کې او بیا به ټي ډي سټارټ کې ټي ایچ یو ځل لیکل کېږي خو ټي ډي بار بار لیکل کېږي ټي ډي سټارټ کا فرض مثال بل کس څوک ده بل کس موږ سره خان ده یو ځل بیا راشه څوک کا دغسې موږ سره ټي ډي سټارټ کا او ټي ډي باندې کا فرض مثال موږ سره پلار نوم یې څه ده فیروز ده صحیح ده فیروز موږ سره پلار نوم دی نو فیروز چې کله رالمه فرض مثال بیا ټي ډي اخلمه نو زه ټي ډي سټارټ او ټي ډي کې دننه موږ سره څو ده 100,000 معاش ده صحیح ده او بیا یو بل ټي ډي اخلمه نو زه ټي ډي مې واخیستو د هغه جاب چې کوم ده ډاکټر ده صحیح ده نو لیکم چې ډاکټر نو په دې اساس ما څه کړله کس بل مقرر که ته بل هم غواړې نو ته هېڅ څه مه کوه لیکل مه کوه که نه نو څه وکړه دلته راشه داسې وکړه چې دا ټي آر چې کوم دی دلته به کنټرول اس کې یا کنټرول سی کې یعنې کاپي به والې او لاندې به ودرېږي کنټرول وي کې نو ګوره موږ سره هغه ترتیب کې راغله نومونه بدل که فرض مثال لیکم چې سباون ده او لاندې چې کوم پلار نوم چې کوم ده فرض مثال لیکم چې عثمان د پلار نوم او سید یې بس سید یې اوکې ده او جاب یې چې کوم ده ټیچر ده موږ سره نو ګورې همدغه کس تا سره څه شو ثبت شو نو ګورې سباون عثمان او دومره معاش او ټیچر نو په دې اساس تاسو کولی شئ ټیبل والې ډېر څه نشته ټیبل به سټارټ کې ټیبل کې دننه به ټي ایچ لیکئ ځکه دا ټیبل هیډر لپاره یو وخت ټي آر به سټارټ کې ټي آر کې دننه ټي ایچ بیا د معلومات لیکلو لپاره او خپل ډیټا لیکلو لپاره ټي آر سټارټ کې ټي آر کې دننه ټي ډي ولیکئ صحیح ده یعنې هر یو معلومات لپاره تاسو به بل ټي ډي اخلی صحیح ده نو دا موږ سره مکمل کانسپټ د ټیبل چې څنګه مونږه کریټ کولی شو ټیبل او هغه څخه څنګه ګټه اخیستی شو امید لرم چې تاسو په دې پوه شوي یاست ما په دعاګانو کې